ملګرو د ان اعطیناک الکوثر یو آسانه او مجربه وظیفه ده د کاروبار لپاره هم کولی شئ که ستاسو کاروبار بالکل شته دی نه د دې لپاره هم تاسو کولی شئ یا کاروبار که ستاسو وي خو لیکن کاروبار مو ولاړ دی مخ په وړاندې نه ځي د دې لپاره هم تاسو کولی شئ دغه شان که تاسو وایئ چې موږ ته د ښکلې جاب میلو شي ښکلې ځای کې نوکري میلو شي که سرکاري نوکري وي که هره نوکري وي هغې دپاره هم تاسو کولی شئ ډېره بهترینه وظیفه ده اسانه وظیفه ده ټولو ته گزارش دی چې دا وظیفه تاسو زده کوئ او خپل مقصد دپاره بیا خامخا وکئ انشاءالله خامخا به تاسو ته فایده میلاویږي وظیفه ده ان اعطیناک الکوثر څنګه ترتیب د کم ټایم کې به تاسو دا وظیفه کوئ دې ته غوږ کېږدئ نو 11 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ هغه درود شریف چې کوم تاسو په مانځه کې وایئ دغه درود شریف په تاسو 11 پیرې ووایئ او ورپسې به بیا 129 پیرې یعنی سل او یو کم 13 پیرې دونه پیرې به تاسو سورة الکوثر یعنی ان اعطیناک الکوثر دا ټول سورت وایئ بیا به یو پیره تاسو درود شریف وایئ او ورپسې به د کاروبار یا نوکرۍ هر څه دپاره چې ستاسو مقصد وي هغې دپاره به بیا د الله رب العزت نه دعا غواړئ نو انشاءالله دغه مقصد به ستاسو خامخا پوره کیږي ها کم ټایم کې به دا وظیفه تاسو کوئ نو دا مازدیګر مونځ نه پس هم تاسو کولی شئ او ماښام مونځ نه پس هم کولی شئ که مازدیګر مونځ نه پسې کوئ که ماښام مونځ نه پسې کوئ ستاسو خوښه ده انشاءالله دواړو ټیمونو کې به تاسو ته فایده در نصیب کیږي ټیک شوه اوس دا خبره هم پکې یاد وساتئ چې مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځای باندې به تاسو ناستئ دا وظیفه به کوئ او که نه په روانه باندې هم تاسو کولی شئ نو هغه ستاسو خوښه ستاسو مرضي ده خو ډېره بهتره خبره دا ده چې مازدیګر یا ماښام مونځ نه پس تاسو دا وظیفه کوئ که نه نو په خپل ځای باندې چې کینئ او دا وظیفه تاسو وکئ ډېره بهتره ده ځکه چې توجه به برابر وي الله رب العزت ته او دعا به بیا تاسو ښه په سکون سره او ښه په توجه سره به تاسو دعا وغواړئ نو انشاءالله ډېره زر به قبلیږي خو که تاسو وایئ چې موږ ته کار راپېښېږي وغیره وغیره نو بیا خیر دی په روانه باندې هم تاسو کولی شئ ښه څو ورځې به دا وظیفه تاسو کوئ نو مخصوص ورځې خو نشته دی خو بهتره ده چې بس تاسو 140 ورځې پورې دا وظیفه تاسو جاري وساتئ 140 ورځې پورې چې تاسو دا وظیفه جاري وساتئ که نه انشاءالله په دې 140 ورځو کې به دننه تاسو ته کاروبار یا نوکری هر څه میلو شوي وي بیا به انشاءالله ما ته دعاګانې کوي ټیک شوه نو امید دی چې په دې وظیفې باندې تاسو پوه شوي یئ که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره یي څه تپوس یو ځای کې پوه شوي نه یئ کمنټ کې رابطه کولی شئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو به فکر خو دا وظیفه په خپله هم زده کوئ او نورو مسلمانانو سره دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کوئ چې هر مسلمان دا وظیفه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت خوشحاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان